نن بیا زما ویډیو هم په دې باره کې ده. دوستانو که یوې خواته ده د افغان کډوال په دې شنه یخ کې وطن ته تګ انسان سخت وځوروي، سخت یې تنګوي، سخت حسابي شکنجه ورکوي، خو بلې خواته ده د خوشحالۍ خبر ده، د ډېر اطمینان خبره ده پښتنو ورونو لپاره. نو عطا خیریه بنسټ دی او د جاوید ابراهیمي چې کوم خیریه بنسټ دی دا راغلی دی، او د الماس چې کوم خیریه بنسټ دی د الماس صاحب بنسټ نوم راسیر سو چې شي دی. او بل زموږ یو دوست دی پرون له ما سره پر واتس اپ باندې هم تماس ونیوی، زه یې سخته منندوی یم. راته ویل چې غزنوي که ستا داسې څوک وي چې په ننګرهار جلال آباد کې وي یا په کابل کې وي ما ته په لوی زړه ویلی شي چې د هغه هر خدمت خو د ټولو افغانانو کوم، خو د هغه به زه خصوصي کوم. نو زه په خپله د رفیق کاکړ صاحب سخته منندوی یم چې کاکړ خیریه بنسټ دی مسؤل چلوونکی دی، د ده ډېر منندوی یم، کور ودانۍ ورته کوم. یوه نړۍ مننه چې د په ډېر فراخ زړه دی هم لګیا دی په تورخم کې. دوستانو تاسو یې لیدلی سي، د ده خدمات تاسو لیدلی سي چې دی هم راغلی دی په تورخم کې د خپل کډوالو پښتنو ورونو خدمت کوي، په ډېر پراخ زړه یې کوي. نو زه بیا یو وار د رفیق کاکړ صاحب له زړه څخه منندوی یم چې د په شخصي کې له ما سره تماس ونیوی او په ډېر غټ زړه یې راته وویل چې غزنوي که داسې څوک ستا شناخته یا عزیز یا تربور داسې یو څوک دې راغلی وي نو په غټ زړه ما ته ویلی سي چې د هغه به زه خصوصي خدمت کوم، هغه که په هر بخش کې وي، که یې ځای نه وي، که یا د خوراک مشکل لري، هر شی هر مسله چې وي. نو زه یو وار بیا رفیق کاکړ صاحب ستاسو ډېره مننه، کور مې ودان او داسې څه خیریه بنسټونه دي کېدای شي له ما څخه د یو څو نومونه هېر سوي د بلا دې هېر سي. سید احمد سیلاب صاحب چې د لوی کندهار د سیمې څخه راځي په بولدک کې لګیا دی هلته. عبدالخالق بشردوست صاحب د سرحدي ښار چمن اوسېدونکی دی، یو تکړه ځوان دی چې شپه ورځ لګیا وي، شپه ورځ هم په پرلت کې لګیا وي او هم د کډوالو ورونو خدمت کوي، شپه ورځ هم دوایي ورځغلي، هم نغدې پیسې ورکوي، هم ډوډۍ تر نیمې شپې لګیا وي، تر نیمې شپې خوب نه کوي چې تر څو پورې د یوه کډوال بېده سوي نه وي. دا څه کډوال دلته پراته تر هغو پورې زه نه یم بېده سوی، دی لګیا وي. نو د بشردوست صاحب هم یوه نړۍ مننه. د اغا شیرین یو خیریه بنسټ دی، دی د ترانسپورټ په بخش کې ډېر خدمات کړي دي، ترانسپورټ خلکو ته ورنیسي، لاریانې ګاډیانې ورنیسي، مختلفو د افغانستان ښارونو ته یې استوي هلته. دوستانو ویډیو راڅخه اوږدېږي، پر یوه خبره باید موږ تاسو ډېر زور وکړو چې دا خو یو موقتي وخت دی، یو هنګامي حالات دی، په داسې حالاتو کې خو به موږ او تاسو د دوی خدمت وکړو، صحیح دی د دې افغان کډوالو. لیکن موږ تاسو باید نن سید احمد سیلاب یو ډېره ښه خبره وکړه، د یو ټلویزیون سره لګیا و، په هغه کې په یو مرکه کې دا خبره وکړله چې موږ او تاسو باید د افغانستان چې څومره ولایت دي د هر ولایت ځوانان او خیریه بنسټونه او کوم غټ تجاران چې دي دا باید دا کوشش وکړي چې د دې خلکو د کار زمینه موږ ورته برابره کړو، د کار غم یې وخورو، ځکه د دې هر څه ختم سوي دي. نو دا ځوانان خو موږ خو به اوس په یو 2-3 ورځې خو پر باډر وساتو، 2-3 ورځې به ډوډۍ ورکړو، ګرمې شړیانې توسان به ورکړو، کمبلې به ورکړو، لیکن تر څه وخته 3-4 ورځې بعد خو بېرته تر دا خو خلک نشي ساتلی، دا به ځي خپل سیمو ته په دې ترانسپورټ په مد کې به هم خلک مرستې ورسره وکړي. خو په کار دا دي ده په خپله دا وویل کور یې ودان چې تر 100 پورې کسان زه پر کار ګمارلی شم، زه که غرفې غواړي، که دوکانونه غواړي، هر څه چې غواړي هغه زه ور جوړوم، یو کوچنی کاروبار چې زما په وس کېږي د 100 کسانو سره زه کوم. نو داسې د پر ټول خیریه بنسټو هم غږ وکړ او د افغانستان پر غټو تجارانو یې غږ وکړ چې باید چې 100 کسانو ته موږ د کار زمینه برابره کړو. نو انشاءالله دا به هېڅوک هم بېکاره نه پیدا کېږي، ځکه چې اوس خو بلکل دوی ته د خوړلو ضرورت دی، د امداد ضرورت دی، د کومک ضرورت دی. په دې کې به انشاءالله نړیوال هم مرسته وکړي، ځکه چې دوی ویني یخ دی، په دې یخ کې کوم افغانان چې دلته هم دون امکانات خو نه لري چې دوی د خپل ځانونه هم وساتي په دې یخ ژمي کې، او دوی د افغان کډوال هم وساتي. یقیني هم نړیوالو مرستو ته اړتیا شته، نړیوال به هم مرسته وکړي په دې دوا کې، خو خاص کر افغانانو ته دا پکار دی چې تر څومره پورې کېدلی شي، څومره په تېره ویډیو کې ما دا ویلی شم چې د افغان کډوالو سره مرسته څومره مې هم د لاسه کېږي، هغه که په هر بخش کې وي،
که ځای ورکولی شي، که نغدې پیسې ورکولی شي، که وړه ورکولی شي، 2-3 میاشتې له دوی سره څه تکلیف وکړي. 2-3 میاشتې بیا خدای غټ دی. هر څوک بیا افغانستان داسې وګړي دي دوستانو، تاسو پیژنئ دا په داسې سختو حالاتو کې، دا چې دلته پاکستان ته راغلي وو هم داسې نه وو چې دوی داسې امکانات راوړي وو یا داسې په ښه حالات کې راغلي وو. په جنګي حالات کې رافراره سوي وو، په سخت حالات کې له خپل ژوند یې مازې ژغورلی وو، خپل سر یې مازې د جنګه را ایستلی وو. دلته په 2 لاس او په 2 پښې راغلي وو، یو څه نه ورسره خالي سر یې راخوندي کړی، هم دلته خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړی وو په بل هېواد کې چې نه دلته ژبه زده وه. په ډېر خلک په کراچي کې آباد وو چې په اردو بلکل نه پوهېدل، په لاهور کې آباد وو چې هلته په پښتو هم څوک نه پوهېږي، هلته دوی کار کوي، په سیالکوټ کې کوي، په مختلفو ښارو د پاکستان د پنجاب په ښارو کې کوي، په سند کې کوي، په کراچي کې هلته دوی ژوند برابر کړی. نو په افغانستان کې انشاءالله برابرولی شي، هلته خپل پښتانه وروڼه دي، هلته خلک کومک ورسره کوي. خو باید موږ او تاسو 3 میاشتې کم سے کم په هر بخش کې له دوی سره مرسته وکړو. بیا پر خیریت ټولو بنسټونو باندې غږ دی چې کم سے کم چې تر څو پورې وس کېږي. منم اتا خیریه بنسټ 3000 کسانو ته چې معمولي خبره نه ده، موږ ته 3 میلمنو ته ولاکه ډوډۍ سم ورکولی شو. دوی 3000 کسانو ته د ورځې ډوډۍ او 3000 ته ماښام. داسې جاوید ابراهیمي ورور، داسې الماس ورور، الماس مومند ورور، داسې ټول چې د لګیا دي، کاکړ خیریه بنسټ رفیق کاکړ صاحب، داسې دا ټول خلک لګیا دي. ډوډۍ 3000 کسان 2000 کسانو ته سهار، 2000 ماښام دا ورکوي. خو دا یو موقتي وخت دی، دا به یو خدای تیر کړي، دا وخت لږ وخت انشاءالله، دا به ډېره دا سلسله نه اوږدېږي. خلک ولایاتو ته ځي، هلته به هر څه خیر شي. خو بیا مې پر افغانانو غږ دی چې مرسته ورسره وکړي دا خلکو سره په هر بخش کې د صحت په حواله. او افغانان شتمنو خلکو ته مې دا یو دغه دی چې دا خلک باید تاسو په کار ولګوئ. ګوره که څوک یو دفتر لري، یو هسپتال لري، یو شخصي مکتب لري، سکول لري، په هغه کې ویې لګوئ. په دې کې ډېر بااستعداده کسان شته. دا داسې هم نه وو چې ټول دلته ریړۍ چلولې دي. په دې کې ډېر ایجوکیټډ خلک شته، ډېر تعلیم یافته کسان شته، ډېر باسواده کسان شته، ډېر اعلی زده کړې کړي دي. نو دا کسان باید دلته پر داسې دندو باندې وګمارل شي چې دوی خپل حلاله روزي وګټي او خپل بچیانو ته حلاله روزي ورکړي. ما د رفیق کاکړ صاحب سره یو ژمنه پروند کړې وه چې دی کاکړ خیریه بنسټ چلوي، چې زه به پر یو خیریه بنسټ باندې جلا ویډیو جوړوم. دا زما تاسو سره ژمنه ده کاکړ صاحب، د نن بعد به زه پر هر خیریه بنسټ، نور خو زما په وس څه نه دي پره دوستانو، یقیني هم ما ته سخت زور راکوي چې دا خلکو دومره کومکونه وکړل او ما هېڅ ونه کړل، لیکن دا مې په وس پردي دي، دا مې په وس پردي دي. تاسو چې کوم کارونه کوئ دا نړۍ ته رسولی شم، تاسو ته دا درکولی شم، ستاسو حوصله افزایي کولی شم، تاسو چې کوم ښه کارونه کوئ د دې صفت کولی شم په ویډیو کې، ویډیوګانې ستاسو دپاره جوړولی شم. نو ما ژمنه کړې ده پر هر خیریه بنسټ، څه خیریه بنسټونه که په دې خواته دي، که په لر کې دي، که په بر کې دي، دا د ټولو به زه جلا یوه ویډیو جوړوم او دوی چې کوم کارونه کوي دا کارونه به نړۍ ته ورښیم، او د دوی چې کوم نمبرونه دي هغه به هم په خپل پیج باندې ورکوم چې څنګه خلک له دوی سره رابطه کولی شي، څنګه مرسته ورسره کولی شي، ځکه چې دا ډېر بااعتماده ادارې دي. دوی انشاءالله یې ورکړي هم د چا هغه نه خوري نه ضایع کوي، دا تر اړمنو کسانو پورې رسي. نو دوستانو ویډیو ډېره نه اوږدوم، اخر مې بیا یو وار پر ټولو خیریه بنسټونو او د افغانستان پر ټولو شتمنو خلکو بیا غږ دی چې ډېر یخ دی دوستانو، ډېر یخ دی. موږ د سختو حالاتو سره مقابلې کړي دي. افغانان هغه خلک دي چې چاودنه به وسوله، د انسانانو اندامونه به دورې پراته وو، موږ به هغه ښخول پایدرو کې به بله چاودنه وسوله، پایدره کې به په هغه کې هم لیکن هغه حالات څه موږ نه یو ګبرا شوي، په هغه حالات کې موږ ژوند کوو. دا حالات خو بیخي هغو ته خو بیخي نارمال دي، دا خو بیخي نارمل حالات دي، دا خو بیخي سم حالات دي، دا هېڅ سخت حالات هم نه دي. نو موږ د هغو حالاتو څخه هم راوتلي دوستانو، د دې حالاتو مقابله به کوو. دا به یو لنډ وخت وي انشاءالله، دا به تیر شي. موږ هر وخت همت کړی دی، موږ هر وخت مقابله د هرو ترخو حالاتو مقابله کړې ده. نو انشاءالله د دې حالاتو مقابله به هم کوو، غړې به نه اچوو، له خپلو مسافرو کډوالو وروڼو سره به مرسته کوو، هغه که په هر بخش کې وي، هغه که په هر مد کې وي، مرسته به کوو، لاسنیوی به کوو چې تر څو پورې دوی پر خپلو پښو درېږي، تر هغو پورې به د دوی هر ډول مرسته کوو. نو ویډیو ډېره نه اوږدوم، پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم، په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ده.